سلامونه ګرانو کتونکو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې به راته وئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو کې ملګرو تاسو ته د میمیفای مایننګ د ټوکن ویډرا OKX صرافي او OKX ویلټ ته وښیم. څنګه چې تاسو اطلاع لرئ د میمیفای دغه مایننګ ما یو څه ټایم مخکې په خپل یوټیوب چینل تاسو ته معرفي کړ او په دې کې مې تاسو ته وویل چې دغه لانچ کیږي، بیا موږ ته پیسې راکوي، کار وکوئ. نو چا چې اوس کار کړی راځئ تاسو ته طریقه وښیم چې دغه خپل ټوکن څنګه ویډرا کړو له دې څخه. نو راځئ ملګرو ویډیو را سره تر پای وګورئ که لومړی ځل مو ده زموږ له چینل لیدنه کوئ چینل سبسکرایب ویډیو لازمي لایک کړئ. میمیفای مایننګ مو راواز کړئ. دلته ملګرو د ایرډراپ برخه ده، ایرډراپ برخه به ووهئ. صحیح ده دوستانو. دلته تاسو ته چې کوم ټوکن درکړي ملګرو ښه دلته تاسو ته ښیي. ما ته اوس 0 ښیي. ولې 0 ښیي؟ ځکه ما ویډرا وهلې ده. دا ګورئ ما خپل OKX صرافي ته ویډرا وهلې او تاسو ته اوس هم زه د ویډرا طریقه ښیم. ښه دلته چې تاسو د ټوکنو بیلنس تاسو ته وښود چې هر څومره ول ابه اوس څنګه ویډرا کوئ. د ویډرا لپاره ګورئ ملګرو دوه دانې برخې شتون لري. کلیم آف چین چې دا OKX صرافي ته کیږي او بل څه ده کلیم ټو OKX ویب ټری وایلټ چې دا د OKX وایلټ ته کیږي. هغه کسان چې افغانستان کې اوسیږي لومړنی آپشن دی ته بدبختانه کار نه کوي ځکه OKX صرافي په افغانستان کې خپل فعالیت درولی. خو هغه کسان چې زما ویډیو له پاکستان څخه ګوري یا نورو ملکونو څخه یا خپله له افغانستان څخه ګوري او OKX صرافي لري زما په شان هغو ته اوس OKX ته د ویډرا طریقه ښیم. ښه نو ملګرو هغه کسان چې ومویل OKX صرافي ویریفای اکاونټ لري اول آپشن د انتخاب کې بهتره ده. دی ته زه په دې کلیک کوم. دلته ګورئ OKX صرافي ته د ویډرا لپاره تاسو باید لومړی خپل OKX ID راواخلئ. دلته یې واچوئ لکه ما چې اچولې. دومن تاسو باید د میمیفای ډیپوزیټ ادرس راواخلئ او دغه ځای کې ثبت کړئ. دا دواړه به څنګه راخلو؟ راځئ زه OKX صرافي ته ځم. ښه نو ملګرو OKX صرافي اکاونټ چې مو راواز که صحیح دلته ګورئ دغه ټکي په دوه به تاسو کلیک کوئ. دلته ګورئ دا ستاسو یوزر ده. دغه ځای کې ګورئ یو وړه نښه ده په دې به کلیک کوئ. دلته دا ډول یو صفحه راځي. دلته ګورئ UID یا همغه ID د OKX دا به له دغه ځای کاپي ونیسئ او لاړ به شو دا به هلته پیسټ کو. یو څه ته مو ملګرو پام وي چې باید OKX اکاونټ هم ویریفایډ وي. ما وویل چې ویریفایډ چا سره نه وي هغه دا کار نه کوي. دا طریقه د هغو لپاره ده چې OKX ویریفایډ اکاونټ لري. نو په دې به کلیک کوئ دغه دا کاپي کیږي. بیرته ځو میمیفای ته. ملګرو OKX داسې راغلی. دلته ګورئ په دغه ځای به دا ID ورته تاسو واچوئ پیسټ به یې کوئ. زه دا مو پیسټ کړل لکه څنګه چې ما لیکلي. بیرته OKX ته ځو. اوس به د میمیفای ډیپوزیټ ادرس راخلو. ځو OKX ته. ښه نو ملګرو OKX داسې راغلو. دلته ګورئ آپشن ډیپوزیټ کرپټو په دې به کلیک کو. په سرچ کې ګورئ میمیفای به تاسو ولیکئ. ما دلته سرچ کړ. په دې کلیک اخلو ملګرو. دا ډول یو صفحه راځي. دلته به دغه خط ورته دې خوا دا لیکه کشف فول دا ډول. نو دلته ګورئ موږ ته ادرس راکړه د میمیفای. دغه ادرس به دلته کاپي ووهو. دا به موږ ته کاپي شي. مثال دغه د زه کاپي وهم کاپي شو. بیرته ځو میمیفای مایننګ ته. ښه نو ملګرو میمیفای ته چې راغلو اوس ګورئ دلته ډیپوزیټ ادرس ځای کې دلته به اوس موږ ورته همدغه ادرس واچو. ادرس به ورته پیسټ کړو. چې پیسټ هم که دا لاندې ګورئ کنټینیو آپشن موږ ته راکوي. په همدې کنټینیو موږ کلیک کوو. نو دغه ډول به زموږ ادرس څنګه شي پیسټ سي د OKX صرافۍ ته به زموږ ویډرا راورسیږي. دا طریقه هغو لپاره و چې OKX فعال ویریفای اکاونټ لري. اوس هغې چې فعال ویریفای اکاونټ نه لري چې زیاتره زموږ افغانان دي هغوی به څنګه کوي. ګورئ تاسو کولی شئ بیا OKX ویلټ ته ویډرا وکوئ. OKX ویلټ په افغانستان او هر بل ملک کې کار کوي. ویریفای ته هم اړتیا نه لري. ساده ده چې په تېره ویډیو کې ما تاسو ته د دې د جوړولو او د دې د وصلولو طریقه ښودلې وه. نو دغه موږ ته ملګرو بیا 2 ورځې وروسته دا آپشن واځېږي. ګورئ دلته لیکلي اوپنس ان 2 days یعنې 2 ورځې وروسته دغه آپشن واځېږي. فعلا ګورئ که زه په کلیک کوم کار نه کوي. 2 ورځې وروسته دا آپشن واځېږي. بیا موږ کولی شو خپل ټوکن کلیم کو OKX ویب 3 وایلټ ته او هغې ځای څخه بیا لکه میګزي او نورو صرافیو کې چې د ایرډراپ لانچ کیږي ولیږو او نقد کو. نو موږ به صرف 2 ورځې انتظار کوو. نو دغه ملګرو د دې طریقه وه چې څنګه OKX ته کلیم کو او څنګه OKX وایلټ ته. OKX وایلټ آپشن فعلا نه ده واس چې ما تاسو ته اوس طریقه ښودلې وه. خو چې څنګه واس شو موږ به په خپل ټلیګرام چینل کې یو ساده شان طریقه دې ته واچو ځکه دونه سخت کار نه ده ملګرو چې بیا تاسو یې ونه شئ کړی. نو دغه ملګرو زموږ ویډیو وه. هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځي.